السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد محترم ور پښتنه کړي د چیرې د نظر د پاره الفاظ ضروری دي کنه که یو سړی وایي صدقه به کوم دام په نظر کې راځي. جناب محترم د نظر د پاره بنیادی درې شرطونه دي. اول شرط دا د چې نظر معصیت کې بنئ، ګناه کې بنئ. یو سړی وایي که دا پلانکې کار مې وشو نو بیا به زه 3 ورځې ګډېږم، نو دا نظر نشته، دا بلکې د دې په ځای به کفاره د یمین ورکړي. دویم دا دی چې نظر به داسې شی وي چې د هغه عبادت مقصوده وي، لکه اوس مثلا روژه به نیسم، مونځ به کوم، صدقه به کوم، داسې شی. درېیمه دا ده چې دغسې عمل چې دا کوم عبادت مقصوده دی دغه عمل به کم از کم په شریعت کې واجب وي. لکه اوس مثلا یو سړي ویلي که زما پلار الله پاک ښه کړه نو زه به په جومات کې به 100 بورۍ سیمټ اخلم، دا نظر نشته، دام نظر نه دی، بلکې د دې په ځای به کفاره د یمین ورکوي. یو سړي ویلي که زما نیا کور ته سلامت راورسېده نو زه به بیا اسپتال کې د فلانکي سړي عیادت ته ورځم. ځکه د عیادت او په دې جومات کې د پیسې لګول دا نه شرعاً واجب دی او نه فرض دی، نو کم از کم دغه عمل به په شریعت کې واجب یا فرض وي. نو دا 3 شرطونه دي د نظر د پاره. صحیح دی. نو دې کې تاسو د صدقې خبره کړې، نو صدقه خو په شریعت کې شته دی او شریعت کې صدقه بعد 2 قسمه ده، یو فرضي ده یو استحبابي ده کنه، یعنی یو وجوبي صدقه ده لکه زکات او بس راتیر شه صدقه الفطر او دا شیان. نو بالکل ځکه چې دا ټولو فتاوی لیکلي دي کې یو سړي داسې ویلي لله علی ان اتصدق، په ما دې دا یي چې زه به صدقه کوم، بالکل دا نظر منلی کېږي. نو یو خدا دې د نظر دپاره خپل الفاظ دي، یعنی هغه الفاظ چې دلالت په وجوب باندې کوي. نور که هغې کې صدقه ویلي او که خیرات ویلی او که نظر ویلی، خو چې دلالت په وجوب باندې کوي نو دا شی نظر بس دا نظر دی. دویمه تاسو دا خبره کړې ده چېرې یو سړي که نظر وکړه ویې ویلې چې خپل کور خلکو باندې به یې کومه، نو ګوره نظر صرف 2 کسانو ته سړی نشي ورکوی. بیا درته وایم نظر صرف 2 قسمه خلکو باندې سړی نشي خوړی، خپله یا عیال چې د جز یعنی د نه پیدایي، او دویم مالدار غني سړي باندې، مالدار سړي باندې نظر نشي خوړی. بله دا ده چې سړی خپل بچی چې د جز د نه پیدایي. نور که د په کور کې داسې کسانی ورسره ورونه وي، ورېرونه یې، تره زامني، ماما زامني، خپلوانې وي او هغوی غنیان نه یعنی مالداره نه وي، بالکل ورباندې دا دغه خوړلی شي. دا باقاعده طور سره فتاوا بینات لیکلي، اگر ګر والو مې مستحق به ہے. دا ګوره که د په کور کې داسې خلک د سره اوسېږي لکه ورونه او ورېرونه، دا خلک چې د جز نه دي اور اس نے مستحقین کی نیت سے نظر کی تو فقراء کے حق میں بھی نظر منعقد ہو جائے گی اور ان کو کھلانا ضروری ہے. دا ګوره نو که د په کور کې وای داسې کسانی چې مستحقي او د جز نه بالکل ور باندې خوړلی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.